د کرکټ نړیوالې شورا یعنې ICC د لوبې د پای ته رسېدو یعنې سوپراور کې تغییرات راوستي دي. دا تغییرات کوم دي، څنګه تغییرات راغلي دي او د کوم لوبغاړي په شکایت سره دا تغییرات راغلي دي. سلامونه پښتنه مینه، تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. ګلو دوستانو زموږ چینل سره سبسکرایب، ویدیو شیر او ویډیو تر اخره وګورئ تر څو مو پوښتنې ځواب او معلومات مو زیات سي. اوس د کرکټ نړیوالې شورا د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه نیټه په دوبۍ کې تازه پریکړه کړې د سوپراور پریکړه به بدلوي او کله چې منډې د دوو لوبډلو مساوي شي نو بیا به په پولو یا بونډریانو پریکړه نه کیږي او بیا به سوپراور کیږي لکه څنګه چې 20 اوریزه او یا هم سیریزونه کې کیږي. بله خبره د ترو ده لکه څنګه چې د بین سټوکس په بیټ بال ولګېده او د رمسینا 5 منډې د بونډرۍ سره تر لګېدو وروسته ورکړې. او رمسینا 5 منډې ورکړې د بونډۍ سره تر لګېدو وروسته ورکړې. د دې لپاره هم کرکټ نړیواله شورا نوي اصول جوړوي چې په سیریزونو کې چې کله ترو وشي او بال په غیر اتفاقي ډول د توپ وهونکي په بن او یا بیټ ولګېږي نورې منډې توپ وهونکي نشي جوړولی. همغه منډې حسابیږي کومې چې ده پکې ځان رسولی وي. خو نړیوال جام کې بیا برعکس پریکړه وشوه او همغه 6 منډو نیوزیلینډ د لومړي ځل لپاره د نړیوال جام اتلولي واخیسته. همغه مهال کله چې نړیوال جام پای ته ورسېد او مورګن د اتلولي کپ واخیست، مورګن وویل چې سوپراور د بونډریانو مسله باید منطقي وي. خو نړیوال جام کې بیا برعکس داسې وشول او هم 6 منډو نیوزیلینډ د لومړي ځل لپاره نړیوال جام اتلولي واخیسته. همغه مهال چې په نړیوال جام پای ته ورسېد د مورګن اتلولي کپ واخیست، مورګن وویل چې سوپراور د بونډیانو مسله باید منطقي شي. د کرکټ مینوال د نړۍ له ګوټ څخه انتقادونه وکړل او نیوزیلینډ یې د نړیوال جام حقدار وباله. اوس د کرکټ ماهرین که د اوسني اصول د نړیوال جام د پایلوبې پر مهال وای نو کپ د نیوزیلینډ کې د نړیوال جام د سوپراور صحنې تاسو هم موږ سره په لاندې لینک کې کتلی شئ. ګلنو دوستانو دا هغه نوي معلومات د سوپراور په باره کې چې تر تاسو مو در ورسول. د لا ښو، کره، تازه، دقیق او پر وخت معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو